الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الوراء أفضل الأنبياء محمد المصطفى عليه من التسليمات أتمها ومن التحيات أكملها وعلى آله وأصحابه البررة التقى والنقى وعلى أوليائه السائرين هم نجوم الهداية في القدس والعلا. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقيه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقيه ليس بفقيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. فكسب د إجازة دا فخر الأفاضل وعمدة الأماثل صاحب زاده وعلى شان شيخ القرآن والحديث حضرت علامة ومولانا محمد حميد جان دامت بركاتهم العالية، استاسو دولان دي مختصر خبر کول غواړم. الله تبارک وتعالى دي د حضرت علامه روزگار نابغي امت حضرت شيخ القرآن والحديث أخي الأعز علامة ومولانا غلام حضرت غلام صاحب دا کاوش و کوشش پخپل بارگاہ اقدس کی قبول و منظور فرمائی، اور رب کریم دی فارغین تا دستار فضیلت زی برکت او سبب د ترقی د ظاهر او د باطن وګرځي. دوستانو دا کم احادیث طیبه چې دلته لوستل شوي دي ایمو د دین را جمع کړي دي، دا د حضرت آقا و مولا محمد عربی علیه الصلاة والسلام گوهربار الفاظ دي، او دا هغه پاک صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه اوریدلي موږ ته را نقل کړي دي. امام ابو زرعی عراقی رحمت الله علیه مبارک لیکي داغه نه چا پوښتنه وکړه چې داسې اورو چې احادیث د نبی کریم علیه السلام څلور زره دي، او ورته وایي قلقل الله انیابه، الله دې د غاښونه مات کړي چا چې دا خبره کړې وي. څنګه وایي چې احادیث د رسول الله علیه السلام څلور زره دي؟ کومو راویانو چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام نه روایت کړي د هغوی تعداد دی 1,14,000 صحابه کرام. نو چې کله تعداد د راویینو او محدثینو د نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک نه په اندازې د 1,14,000 وي،
نو بیا به څنګه احادیث څلور زره او هغه بیا استدلال کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په حجۃ الوداع کې او دغه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره په غزوه تبوک کې چې کم تعداد مشارکت کړي هغه ټول صحابه کرام 1,14,000 صحابه کرام دي او د ټولو سمع د نبی کریم علیه السلام نه ثابته ده نو روایت چې کوم شوي د پیغمبر علیه السلام نه دومره صحابه کرام کړي او دغه ټول تعداد د صحابه کرامو په څو طبقاتو کې تقسیم شوی دی اوله طبقه د محدثینو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه هغه صحابه کرام دي چې هغه ته کثیر الروایت صحابه کرام هغه صحابه کرام چې د پیغمبر علیه السلام نه ډیر روایت کړي دي او هغه صحابه چې کثیر روایت د نبی کریم علیه السلام لري هغه ته په اصطلاح د صحابه کرامو کې اصحاب الالوف وایي هغه صحابه کرام چې د زرو نه تر 3,000 پورې روایت د نبی کریم علیه السلام نه کړي وي دا اصحاب الالوف صحابه کرام خود دې تعداد ډیر کم دی څلور صحابه کرام مورخین لیکلي دي لکه حضرت سیدنا ابي هريره رضی الله تعالی عنه چې د نبی کریم علیه السلام نه 5,104 بیا روایت او یا 5,304 بیا روایت د نبی کریم علیه السلام نه او یا حضرت عبد الله ابن عمر پکې شامل دی رضی الله عنه مبارک چې 2,210 روایت نبی کریم علیه السلام نه کړي یا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارکه ده 2,210 روایت کړي دي او یا انس ابن مالک رضی الله عنه مبارک دی 2,280 روایت نبی کریم علیه السلام نه کړي دا 5 صحابه کرام کثیر الروایت صحابه کرام دي او د دې تعداد د احادیث د الوف ترسي د اصحاب الالوف دیمه طبقه د صحابه کرام نسبت روایت د احادیث ته هغه اوسط الروایت اصحاب کرام چې په متوسطه اندازه کې احادیث د نبی کریم علیه السلام نه روایت کړي هغه صحابه کرام تاغیت اصحاب الالف ویل شي په اصطلاح د صحابه کې هغه صحابه دي چې د 300 نه بره تر 1000 پورې احادیث د نبی کریم علیه السلام نه روایت کړي دي دا صحابه کرام دي لکه حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مبارک شو یا موسی اشعری رضی الله عنه مبارک شو دا اصحاب کرام دریمه درجه د صحابه کرامو په نسبت د روایت کولو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته هغه قلیل الروایت صحابه کرام او دې ته اصحاب المئین ویل شي یا اصحاب المئه ورته ویل شي په اصطلاح د صحابو کې چې دا غیر روایت در سل روایتونه تر 300 روایت پورې نبی کریم علیه السلام نه ثابت څلورمه مرتبه د صحابه کرامو اقل الروایت صحابه کرام دي چې د شلونه تر سل پورې روایت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه کړي دا درجه بندي او طبقات په صحابه کرامو کې وجود لري نسبت روایت کولو ته د نبی اکرم فخر عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا ټول راوین د احادیث د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او دا کوم علم چې مجموعه صحابه کرام مونږ ته را رسولې دي دیتا علم الحديث ویل شي دا حافظان د حدیثو نبی کریم علیه السلام نه روایت ډیر زیات چا ډیر یاد کړیو چا لږ یاد کړیو مونږ ته را رسولي او په دې ټولو باندې د محدث اطلاق تقریبا کېدلی شي دا ټول محدثین حضرات لیکن د حدیث سره یو عمده علم بلهم موجود دی چې هغه ته فقه الحديث ویل شي نو یو علم الحديث دی او دیم فقه الحديث دی په صحابه کرامو کې مجموعه صحابه کرام ټول فقهاء الحديث نو کم تعداد داسې په صحابه کرامو کې چې هغوی ته علم د فقه الحديث حاصل او د دې ډیره لوړه مرتبه دا مجتهدین حضراتو علماو چې څومره کوشش کړی دی لس صحابه کرام داسې ثابت شوي دي چې هغوی مجتهدینو او اکمل فقها فی الصحابه د دې نامونه لیکل شوي دي تعداد معلوم عام صحابه کرام هم فقهاء الحديث نو
رسته مرتبه د محدثینو کې چې څومره محدثین حضرات شته که چا 15 لکه احادیث یاد کړي وي یا 10 لکه یا 10 لکه احادیث یاد وي دا محدثین حضرات دي خدا فقهاء الحدیث نه دي ځکه حفظ د حدیثو کړو علامه سیوطي رحمت الله علیه په تدریب الراوی کې د امام ابو الفتح رحمه الله نه په نقل سره لیکي چې محدث چاته ویل شي المحدث من اشتغل بالحديث روايه ودرايه محدث هغه څوک دی چې داغه شغل په علم الحديث باندې من حيث الروايه ودرايه واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره او اطلاع ورته حاصل په ډیرو راویانو او روایتونو باندې په خپل عصر کې دوی ته محدث دا محدثین حضرات دي چې حفظ د احادیث په ګڼ روایتو سره کړو دا محدثین دي اما فقها حضرات چې دي هغه کره خلق دي چې هغه ته د فقه شریف علم د احادیثنا استنباط محدثین حضرات لیکي چې زمون کار هغه د چې حفظ د احادیث وکړو او هر چې تدبر او تفکر دی فعل الفقهي دا د فقهي کار دی چې څومره استنباط کی څومره استخراج کی مسائل ثابت د احادیثنا دا د فقهای کرامو او د مجتهدین کرامو کار دی په صحابه کرامو کې د حل نزاع د پاره د مسائل د پاره د رجوع د افتاء د پاره د عام صحابه ته رجوع نه کېدله دا خصوصي صحابه کرامو ته رجوع کوله په دور د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک کې څه خاص صحابه کرام تین شیو هغه د افتاء د پاره خاص دغه شان په دور د خلافت د عمر فاروق رضی الله عنه کې خلفاء اربعو په دور کې او په صحابه کرامو کې مشهور خلق دا فقها فی الصحابه مرجع د افتاء هغه ته ټول رجوع کول حتی تر دې پورې او د دې په عملی نظائر هم موږ ته موجود دي تاسو فکر وکړئ عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مبارک یو ورځ په مانځ باندې ولاړ دا سره اوچت محدثین شاګردان موجود عطا ابن ابي رباح رحمت الله علیه امام عکرمه او دارنګ غټ طاووس رحمت الله علیه دا محدثین حضرات ناس یو کس راغی داغه نه دیو مسلې ته پوښتنه وې تاسو نه یو پوښتنه کومه د مسلې ته پوښتنه کوم زه یو تکلیف لرم هر کله چې زه تش او د اسنادي تلاشم داغه نه رسته فتبعه الماء الدافق داغه نه رسته ماء دافق مدي راوځي اوس په ما باندې غسل لازم دی کنه دا محدثین ورته الذي يكون منه الولد هغه وبتانه خارجيږي چې داغه نه اولاد پیدا کیږي او دنیا ته راځي اورته او هم دغه برانه خارجي اورته عليك الغسل پتا باندې غسل لازم دی اسړې لار سائل لار عبد الله ابن عباس سلام جاری زرزری منځ کو ورته یا اکرم علی بالرجل هغه شخص ما ترا ولا سائل را ولا تاخو مسله ورته غلطه وکړه سړی راوس ایمو د حدیث توای دا فتوا تاسو د کتاب الله نه ورکا وینا یاره خدا حدیث د رسول الله علیه السلام نه فتوا ورکا وای چې نه وای تاسو دا فتوا د آثار د صحابو نه ورکا وینا د کم زینم ورکا وای عن راینا دا من خپل تدبر او سوچ وک د دې وجنم دا فتوا ورکا حضرت عبد الله ابن عباس فرمای دا وجدا چې رسول الله علیه السلام فرمای فقيه واحد على الشيطان من 1000 عابد رسول الله علیه السلام فرمای چې یو فقيه د زرو عبادت کوونکو نه غوړه دی په نزد الله باندې وجدا دا په دې سړي باندې خو غسل لازم نه دی تاسو ته علم د حدیث شته خو په فقه الحديث کې تاسو ماهر نه اوسئ تاسو ته علم نشته هغه نه تاسو کو چې کله تا نه دا منی خارجي کې ستا په ورکه شهادت لا فرق دی دارنګ غاټ محدثین دي لکه يحيى ابن معين رحمت الله عليه مبارک ابو خيثمه رحمت الله عليه ابو سالم رهدا محدثین کبار محدثین حاضر دي یو زنانه ورته راغ سوال ته وکړه زه حایزم بل زنانه وفات شوې ده زه غسل ورکولې شم هغه ورته غلی شو یاره مونږ ته مسله نه راځي هغه مونږ په حدیثو کې معلومات نشته امام ابو ثور رحمت الله علیه دا یو فقيه دی
مجتهد دی هغه راغی هغه نه تاسو کو یره مسلې تاسو دنه وکا هغه ورته نه تا ته لازم د غسل ورکول شي مشکل نه لري وای ولی غسل ورکول شي وای رسول الله علیه الصلاۃ والسلام حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها ته او فرمایل چې ان حیضتک لیست فی یدک تو غسل ورکول شي او ژوندې سړی منځلې شي او هغه كنت افرق راس رسول الله صلی الله علیه وسلم على الماء وانا حائض ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د وبو سره منغزاو او زه په حالت د حیض کې وم محدثین را شروع شو دا سند خو ماته په دومره طریقو سره رسیدلې ابل وای ماته په دومره طریقو سره رسیدلې دي اسانانه ورته وای فاین کنتم الى الان تر اوسه کوم ځای کې وی چې مسله مستنوه اوس راته سندونه بیانوي نو دا فقه الحديث دا یو عمده علم دی او نچوړ د دې احادیثو دی نو د فقهاو مرتبه دا ډیره اوچته ده دا یو تمهید او مقدمه وا زما غرض دی یو نکته بیان ادا دي چې د نبی کریم علیه السلام دا فقهاو محدثین صحابه کرام رست دا غینه چې دار الخلافه را انتقال شو کوفی مشرفی ته دلته ابن سعد رحمت الله علیه لیکلی دي چې 1400 صحابه کرام د نبی کریم علیه السلام راغلي 1400 صحابه کرام راغلي پدې کې داسې جلیل القدر اصحاب کرام دي لکه حضرت علی رضی الله عنه مبارک ابي موسی اشعری رضی الله عنه مبارک عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک دا صحابه کرام مشهور صحابه کرام دي علما دي فقها دي محدثین دي دا ټول راغلي دي کوفه ته او دا کوفه داسې یو مرکز دی چې دا زید حصول د علم د سیدنا امامنا الافخم والاعظم ابو حنیفه النعمان عليه صحائف الرحمه والرضوان دا مبارک د حصول علم زید بخبل د مبارک فرمای